څو ورځې دمخه دلته زموږ په صوبه کې د ماین اینډ منرل ایکټ په نامه یو بل پاس کړي. افسوس خبره دا ده چې ټولې صوبایي اسمبلۍ خپل د راروان نسل خپل د وطن اصلاح بل باندې دستخط وکړي. دغه بل د 18 ترمیم بالکل پاماني وه. 18 ترمیم چې ډېر پخوانی و، ډېر په کوششو، ډېر په قربانیو یو داسې یو بل پاس شوی و په قومي اسمبلۍ کې چې په هغه کې په فېډریشن کې نو شو ډېر ونډه شوه. دا سقوط ورکول شوی و. افسوس خبره دا وه چې دوی SIFC په ذریعه په 500 ورځو کې دغه بل پاس کړي او 18 ترمیم باندې یو ډېر زبردست سوار وکړي. په نتیجه کې په راتلونکي وخت کې به زموږ هر څه، زموږ ټول باید زموږ د کولې وسایل، زموږ د کرومایټ وسایل، زموږ د ماربل وسایل دا به وفاق سره وي. په دې به زموږ د بچي یو حق هم نه وي. دویم ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې دلته بار چې دوی کله د افغانستان څخه خپله یو مطالبه لري، افغان حکومت بلیکمیل کول غواړي. اوس خو د دوی د خوښ خلک هلته ناست دي چې پر هغو باندې فشار اچول غواړي. دوی دلته افغان کډوال پټول شروع کړي، پر هغو باندې فشار شروع کړي، د هغو پر کور ناروا چاپې شروع کړي، د هغو پر تجارتونو باندې ناروا قبضې شروع کړي. دا خو د نن نه ده. دوی خو اول وار دلته چې افغان کډوال رالل، هغه مهاجرین و، دوی انصار وو، خو خپل د معاشي مقاصدو دپاره هغه افغان کډوالو څخه دوی مجاهدین جوړول. دلته ټرېننګ سنټران ورته جوړ کړل، بیا به دغه افغانستان د خلک ورلېږل، بیا هغه مجاهدین یې په طالبانو بدل کړل، بیا یې طالبان اوس په داعش باندې بدل کړي دي. د دوی مقصد صرف دا دی چې په افغانستان کې یو د پښتانه خاوره باندې جنګ روان دی. د دې جنګ سره د پاکستان ډېر دروند معیشت تړلی دی، د دوی د فوجیانو کاروبار سره تړلی دی. نو دا جنګ دوی بندول نه غواړي. دوی ته معلومه ده چې دې شرطن څوک دی، تخریبکار څوک دی، ستوري د دوی سره پراته دي. خو دوی هغو ته دا ستوره چې هغه د دوی سټریټیجیک ایسټس دي. دوی دلته غریب خوار تجارت ازادوي، دوی دلته ریړۍ والا ملګري به هم خبره کوي ستاسو ټول کور ودان چې دومره په درناوي او دومره غټ تعداد وي په دې احتجاجي مظاهرې کې ګډون وکړي. او انشاءالله تعالی که خدای کول دغه سیاسي پارټیانې به په مستقبل کې د دغه قومي اتحاد دپاره، دغه قومي اجنډې دپاره یو مضبوطه اتحادونه جوړوي او د هغه اتحادو په ذریعه به تاسو ته قومي ګټې رارسي او قومي مبارزې ته به دوام ورکړي. ډېره مننه. کور ډېره مننه. د موږ سره نن په دې احتجاجي مظاهره کې عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي ډیپټي جنرال سیکرټري عابد صاحب، مرکزي سیکرټري قدرمن رشید خان ناصر، د عوامي نېشنل پارټۍ د کوټې صدر ثناء الله کاکړ، د پښتونخوا نېشنل پارټۍ سر، د آزاد ډیموکریټک پارټۍ مرکزي نائب چیرمن عزیز الله خان، عزیز الله هزاره، مرکزي کمیټې ممبر غلام مهدي صاحب د موږ سره په دې احتجاجي مظاهره کې د هرې پارټۍ مرکزي او صوبایي عهدیداران ګډون لري. اوس بلنه ورکوم د هزاره ډیموکریټک پارټۍ مرکزي نائب چیرمن قدرمن عزیز الله هزاره صاحب ته چې دی راشي د خپلو خیراتو اظهار وکړي. عزیز الله هزاره صاحب.
دا ولاړ ملګري ټول په خپلو خپلو ځایو کښېنئ د یو ګاډي تکلیف کوي دا ټول مشران په لمر کې ناست دي تاسو د نن د احتجاجي مظاهرې لپاره که یو ګاډه کښېنئ مشکل نه دی دا شاوخوا پر سیډو پر اطراف چې خلک ولاړ دي دا پکار دی ټول راشي په دې احتجاجي مظاهره کښې ګډون وکړي بسم الله الرحمن الرحیم آج روز سکاوی احتجاجی جلسے عام میں شریف عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر سابقہ ایم پی جناب سردار حسن خان نشیفی صاحب سردار رشید خان ناصر صاحب رسول خان نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی صدر جناب رسول خان زینے پشتون تحفظ قومی مومن کی جو ذمہ داران ہیں جو ہماری سیاسی ورکرز ہیں ہزارہ ووٹر کی پارٹی کی ہماری صوبائی عہدیداران ڈسٹرکٹ عہدیداران ہماری سیاسی ورکرز کوئٹہ کی شہریوں اور چاخان چوک کی دکاندار حاضرین السلام علیکم دوستوں آج احتجاجی جلسے عام ہماری جنگزدہ ملک ہمسایہ ملک افغانستان کے مہاجرین کی جبری بے دخلی کی سلسلہ میں یہاں پہ 4 جماعتی اتحاد کی توسط سے منعقد ہوا لہذا میں کسی کی نہ کروں میں کسی مطالبہ کروں میں کس کو کہوں یہاں پہ تو سارے لاکھوں اور چور بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ تو سارے صوبائی اسمبلی میں فارم 47 والے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ تو وہ ڈاکو لوگ بیٹھا ہوا ہے جو عوام کی ووٹوں کو انہوں نے چوری کیا ہے 8 فروری 2024 میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کیا عوام کی ووٹوں کی توسط سے عوام کی حمایت کی توسط سے عوام کی طاقت کی توسط سے تو ان لوگوں کو راتوں رات مختلف قوتیں اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کو اسمبلی سے باہر رکھا فارم 47 والے کو چور کو ڈاکو کو فارم 47 والے کو منشیات فروش کو ہیروئن فروش کو ان کو انٹر کیا بلوچستان اسمبلی میں آج ہم کس سے گلا کریں ہم کس سے مطالبہ کریں ہم کس سے گزارش کریں کہ آپ ہمارے بھائیوں کے خلاف ظلم مت کرو ان کو جبری بے دخلی مت کرو ان کو باعزت طریقے سے اور حیثیت طریقے سے عزت کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنا ہے اپنے ملک میں تو آپ ان کو ٹائم دینا آپ ان کو فرصت دینا ہے ان کے 47 سال 48 سال پاکستان میں آباد ہوا وہ ان کا دوسرا نسل ہے ان کا بلکہ تیسرا نسل ہے ان کے جائیدادیں ہیں ان کے کاروبار ہیں ان کے سرمایے ہیں اور راتوں رات 2 نمبر لوگ 2 نمبر فیصلے کر رہے کہ بھائی افغان مہاجر کو یہاں نکالا جائے کوئی لوگ خدا نخواستہ اس وقت میں دہشتگرد ہے اور یہ جس دن آپ نے اس کو استعمال کیا جس دن آپ اس کو افغانستان سے پاکستان میں لایا اس دن یہ مہاجر الانصار تھا یہ مجاہد اسلام تھا یہ آپ کا بھائی تھا یہ آپ کا دوست تھا بلکہ میں کہوں گا یہ آپ کا سپاہ تھا جب چھوڑوی افغانستان نے غزول کیا انقلاب ہو گیا وہاں پہ تو آپ نے ڈر کی وجہ سے اور مغربی ممالک کے ساتھ امریکن کے ساتھ اور عربی ممالک کے ساتھ آپ مل کر افغانستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر گیا جو آج تک تباہ و برباد کیا ہے اور اسی زیادہ کیا مانگتے ہو آپ نے اس کے انرجی کو پاکستان میں ضائع کیا ان کا بچے آگے اس فال میں جا کر ان کا بچے
इकबाल जबरदस्ती इज्जतदार लोगों की घरों में, इज्जतदार लोगों की मोहल्लों में, इज्जतदार लोगों की गलियों में आप छापे मार कर इन लोगों को जबरदस्ती बेदखल करो। भाई अगर हम आने वाला आपका इज्जत है, अगर हम आने वाला आपका हैसियत है, अगर तो हैसियत एक इंसान इंसानियत को हम मानते हैं तो आप इनके खिलाफ से मत करो। इनको टाइम देना जिनेवा कन्वेंशन के मुआहदे के मुताबिक जो आपने भी खुद भी सब किया 1951 7 नंबर 4 में जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा होंगे कुछ सिटीजनशिप का रफ्तार होगा। लिहाजा उस पर अमल करो, इंसानियत पे अमल करो, मुसलमानियत पे अमल करो, हमसायतों पे अमल करो। लिहाजा इनको बेइज्जत मत करो। अगर आपने इसको निकाले मैं भी आपके साथ कहूँगा कि अफगान फुटबॉल को निकालो, मगर ये तरीके से और इज्जत तरीके से और इज्जत तरीके से इनको टाइम देना। 45 साल से 48 साल से ये लोग पाकिस्तान में आबाद है। आपके ऊपर कभी भी मुआशी तौर पर ये लोग बोझ नहीं डाला, बल्कि इसको आपने खुद सामना किया, खूब खिदमत उसूल किया, डॉलर के हिसाब से आपने उसूल किया। ये क्या मानते हो, क्या है? आज जो है ये लोग जाकर अफगानिस्तान में इनके बच्चे, इनका नवासे, इनका फैमिली, इनको पता ही नहीं कि हम अफगानिस्तान के किस सूबे से है, किस शहर से है, किस इलाके से है, वे कहाँ पे जाए। आज उनका हालात आपके सामने है। अफगानिस्तान का जो निगरान हुकूमत है, उनका जो इक़्तिसादी हालत है, उनका जो माशी हालत है, उनका जो अमन का मसला है, हम सबके सामने है। कहाँ भी बढ़ जाए इसको। मेरी तो उन मुख्तलिफ कुव्वतों से ये हुकूमत जो फॉरम 47 वाले जो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो फांसी फाटा बैठकर फैसले कर रहे, उनसे गुजारिश है, उनसे डिमांड है कि आप इनको एक तरीक़ेकार, एक मैकेनिज़्म की तवज्जो से आपने अगर निकालना है तो इसको टाइम देकर आपने पाकिस्तान से निकाल देना और हमें रजामंदी से और हमें मशवरे से और इनको बाइज़्ज़त तरीके से आप जाओ, अपने वतन को आबाद करो, अपने मुल्क को आबाद करो। पाकिस्तान को तो आप लोगों ने आबाद कर दिया एग्रीकल्चर के हवाले से, सैयद के हवाले से, तजारत के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। क्या कोयटा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, सूबा सरहद में जितना डेवलपमेंट का काम है वो क्या वो इन्हीं लोगों की तवज्जो से। इसको ईंधन का मटेरियल उन लोगों ने बनाया, आपने बनाया, आपने खूब कमाया। अभी जो है इनको और दूसरा बात ये है कि कुछ दिन पहले फॉरम 47 वाले हेरोइन फरोश, नशा फरोश, असेंबली फ्लोर पे एक टाउन का बाकायदा नाम लेकर तस्दीक किया। तो मैं इस अर्ज़े की तवज्जो से उनको सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। शेम वो अपना अल्फाज वापस ले, टाउन से माफी मांगे, उन्हीं शख्सियत से माफी मांगे। आइंदा जो है असेंबली फ्लोर पे आप 2 नंबर है, आप 2 नंबर मत करो, आप 2 नंबर का वाक़या मत करो। आप एक कौम की इज्जत को, आप एक कौम की हैसियत को, आप एक कौम की हुर्रियत को उनका लिहाज खातिर रखो, उनका एहतराम रखो। तो लिहाजा मैं सबाई हुकूमत से तो बिल्कुल मुतालिबा नहीं करूँगा। निर्णय के हवाले से जिस नंबरिंग की तरीके से आप लोगों ने पास किया वो बाईस शान है आप लोगों का। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे औलाद के मुस्तकबिल का सवाल है, इस जिंदा लाशों की मुस्तकबिल का सवाल है। जिंदा लाश जो आप लोग है, हम लोग जिंदा है, हम लोग इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। इंशाल्लाह जब हम लोग आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे
قوانین وغیرہ ہے جو 26 قوانین کا آئین کو ان کو بالکل ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے. عوام کو حقوق دلانا ہے. پاکستان زندہ باد. چار جنتی اتحاد ان کا اتحاد ان کا ایک استحق مندر جو ہے وہ زندہ باد وائندہ باد کوئٹہ شاہ کوئٹہ کی کھانسی. سو نارو جواب گزر رہا کی افغان کڈوال عوام کی جبری ہاتھ امیز اخراج. افغان کڈوال کی جبری بے دخلی. افغان کڈوال کی بے دخلی. افغان کڈوال کے خلاف اقوام متحدہ کے درجات کی خلاف ورزی. افغان کڈوال کے خلاف غیر انسانی رویہ. افغان کڈوال کے خلاف غیر انسانی رویہ. فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت. فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت. سیاسی کارکنوں کے خلاف اور شڈول اور جعلی مقدمات. سیاسی کارکنوں کے خلاف اور شڈول اور جعلی مقدمات. ریاستی دہشت گردی. ریاستی دہشت گردی. ملت پال سیاسی جمہوری اتحاد. ملت پال سیاسی جمہوری اتحاد. منظر منرل ایکٹ 2025. منظر منرل ایکٹ 2025. چمن پرلت کے مطالبات. چمن پرلت کے مطالبات. بدخوری افواہ تاوان دہشت گردی. دہشت گردی اور انتہا پسندی. مصور کاکڑ کو. مصور کاکڑ کو. علی وزیر حاجی صمد ملک نصیر اور دیگر سیاسی اسیران کو. سیاسی قیدیوں کو. سیاسی قیدیوں کو. دا ولار ملګری پر خبرو ځایو کښېنئ ټول. اوس بلنه ورکوم د نن د دې احتجاجي مظاهرې د قراردادو لپاره د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې ممبر سید زبیر شاه هغه چې راشي تاسو ته نن د احتجاجي مظاهرې قراردادونه وړاندې. سید زبیر شاه. ये जगह खाली कुछ सर के खाना खाली ये हमेशा का कोर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ملت پال و کمزور دغه احتجاجي جلسې قراردادونه د صدر جلسہ پر اجازه پیش کوم. یہ جلسہ عام مطالبہ کرتی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر ملک نصیر کوکی خیر حاجی صمد آلہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ جلسہ عام مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے 3 MPوں میں غیر قانونی گرفتار رہنما ڈاکٹر نالن بلوچ، ایبو بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، گلزادی بلوچ کو، ایبر بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ جلسہ عام مطالبہ کرتی ہے کہ افغان کڈوال عوام کے ساتھ ناروا سلوک اور جبری دخلی فوری طور پر بند کیا جائے. SIFC غیر آئینی ادارے کے ذریعے قوموں اور صوبوں کے وسائل کو کے لوٹ مار اور قبضہ کی مذمت کرتے ہیں اور مائن اینڈ منرل
یہ جلسہ آپ مطالبہ کرتی ہے کہ فورتھ شیڈول میں موجود تمام سیاسی کارکنوں کے نام فوری طور پر نکالے جائے اور فورتھ شیڈول کو ختم کیا جائے. یہ جلسہ آپ مطالبہ کرتی ہے کہ کاسی قبیلے کی زمین پرانا گوشت مارکیٹ پر ذلیل انتظامیہ کوئٹہ کے قبضے کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو تحصیل ریکارڈ کے مطابق اور ایسے معیار کی اور عدالت کے حکم پر فوری طور پر کاسی قبیلے کے حوالے کیا جائے. یہ جلسہ مطالبہ کرتی ہے کہ کوئٹہ سے افواہ معصوم بچے مصور کرتے کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے. یہ جلسہ مطالبہ کرتی ہے کہ سیٹلمنٹ آفس کے جانب سے کوئٹہ کے مقامی قبائل غبر کے قبائل سمیت تمام زمینوں کی غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ فوری طور پر روکی جائے. یہ جلسہ اس کی مذمت کرتی ہے. آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے تو آپ اوپر کریں. چناروں کے جواب دیں. علی وزیر کو، علی وزیر کو، عزیز مولانا کو، ملک نصیر کو بخیر کو، ریاستی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، ڈاکٹر غالب بلوچ کو، دیوار بلوچ کو، دیوار بلوچ کو، سبت اللہ شاہجیر کو، لارو بند، لارو بند، لارو بند. منر سیکرٹری صاحب کا وضاحت وقت پشتون آج بھی پشتون افغان کرنے والا آج بھی اپنے پشتون افغان سرزمین پر آباد ہے. کسی بھی انگریز کے ڈرائیور نے معاہدے سمیت کسی بھی معاہدے کو نہ پشتون افغان کو نے تاریخ میں تسلیم کیے اور آج تسلیم کر دیا. مننه ورکوم د پښتون تحفظ مومن صوبایي کوارډینیټر قدرمن نور باچا ته چې راځي تاسو خپرونه وړاندې کړي. نور باچا دا په سیډول چې کوم ملګري ولاړ دي دا په کار دي راسي په احتجاجي جلسه چې ګډون وکړي. دا په سیډول ملګري چې کوم ولاړ دي او سیډول ته دا راسي په احتجاجي جلسه کې کښېني. مشران به ویناوې کوي. چمن پرلت کے مطالبات، چمن پرلت کے مطالبات، پتہ خوری، اغوا برا تاوان، دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم کرو، ختم کرو. مصور خان کاکڑ کو، مصور خان کاکڑ کو 1247 کی مسترد کردہ حکومت نامنظور، نامنظور. سیاسی کارکنوں کے خلاف فورتھ شیڈول اور جعلی مقدمات ختم کرو، ختم کرو. ریاستی دہشت گردی نامنظور، نامنظور. مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 نامنظور، نامنظور. قدرمن نور باچا بتا ستاسو په وینا وړاندې